اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو د پښتو ادب یوټیوب چینل لخوا تاسو سره په ادبي پروګرام کې صادق منځ حاضر دي. د مینې خلوص سلامونه او پرځونه. ګرانو کتونکو څنګه چې موږ د مخکې نه د دې چینل تشهیر په اړه کوم معلومات تاسو له درکړو چې په دې پروګرام کې به موږ د ادب په حواله سره خبرې اترې کوو او ان شاء الله چې وخت لري سره به نور هم موږ دا کوشش وي چې د ادب اصلي روح چې کوم دی هغه زموږ مینوالو ته لیکوالو ملګرو ته په ګوته کړی شي چې د ادب اصل مقصد څه دی، د ادب تاریخ څه دی او د لرغوني ادب باره کې معلومات به موږ تاسو سره ان شاء الله شریکو وخت په وخت سره. په دې کې موږ وړومبي نن زموږ اولنی پروګرام دی په دې لړۍ کې. په دې کې به موږ تاسو سره دا شریکو چې د ادب څه شي دی، د ادب تعریف څه دی، د ادب پیژندګلو څه ده. نو ګرانو کتونکو موږ د ادب په حواله سره دا وایو چې ادب د ژوند د چاپېرچل د هغه منقش او مزین چوکاټ دی چې د تخیل او تفکر د وجداني انجذاب همه توهمات او وسوسې په یو لړۍ کې وپیري او د لیک دود په لار باندې هغه راشي. نو هغې ته موږ ادب ویلی شو. بل د ادب که موږ ووایو نو د ادب څو قسمونه دي، په دې باندې هم خبرې اترې کوو چې ادب یو کثیر المعانی کلمه ده چې په مختلفو چاپېرچلو د نړۍ په مختلفو علاقو کې مختلفو ژبو کې په مختلفو نومونو باندې دا یاد کړی شوي دي او د دې مختلفې تشریحګانې کېږي او مختلفو معنو باندې کارول کېږي. ادب په بنیادي طور سره د عربي ژبې کلمه ده چې د حذف نه مشتق ده. حذف هغه اونې لپاره استعمالیږي چې د هغې نه شاخونه خاخونه اضافي چې کوم دي دا اورېبلی شي او د موسم نه د خوراک اخیستلو لپاره ورته صفا ماحول ملو شي. نو هغې ته هغې اونې ته حذف ویل کېږي. دا حذف تورې په لرغوني عربي چاپېرچل کې په هغې وخت کې دا د هغه انسان لپاره هم استعمالېده کوم چې خپل اخلاق او کردار یو جوړښت برابر کی او اخلاقی انسان ته او ترقی یافته انسان ته د حذف ټکي استعمالېده. وخت تېرېدو سره د حذف لفظ چې کوم دی دا د ارتقایي سفر نه راتېر شو او ادب شو. څنګه چې د عربي عام روایت دی په عربي کې زیاتر الفاظ داسې دي چې هغې خپل ځایونه پرېښي دي او نن سبا هغه الفاظ په نورو الفاظو باندې بدل شوي دي لکه اهل دی، اهل نن سبا آل استعمالیږي. څنګه حزم دی هغه جزم ته ورسېدو. بل په دې کې داسې لکه ماه د میاشتې لپاره سپومې لپاره استعمالیږي دا ما ته ورسېدو. داسې ډېر الفاظ شته. نو همدغه حساب سره د عربي ژبې دا تورې حذف هم هدف ته منتقل شو او په ادب باندې یعنې دا نن سبا ادب باندې د دې پیژندګلو کېږي. ادب په د احترام او تعظیم لپاره هم استعمالیږي چې خلک وایي دا انسان مؤدب دی، یعنی په دې کې ادب دی. نو ادب همدغه شی دی، په دغه لارو باندې ادب راتېر شوی دی چې کوم او نن سبا موږ چې ادب کومه تشریح کوو نو هغه داسې ده چې کوم موږ په لیک دود کې کوم موږ کلتوري رنګونه، کلاسیکي رنګونه، افسانوي رنګونه، منظوم منثور څومره انداز دی نو هغه موږ په ادب کې اخلي. د ادب د تاریخ په اړه ډېر زیات روایات هم شته. د ځینو خلکو دا سوچ دی او دا خیال دی چې ادب په اول ځل باندې پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه دا لفظ راغلی دی. خو بل یعنی دغه ځای کې یو حدیث دا خلک د حوالې په توګه باندې وروړي چې ادبني ربي په احسن تادیبي. بل دوی لکه زیات چې کوم د دې خبرې رد کوي کوم ژبپوهان او عالمان هغوی دا حدیث معتبر نه ګڼي، یعنی دا حدیث د معتبرو محدثینو نه دی نقل شوی او دا یو ضعیف حدیث ګڼي. بل په دې کې خبره داسې ده که مثال خبره په او دا دلیل هم دی باقاعده چې موږ ویلی شو چې که دا ټکي په اول ځل ادب د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه صحابه کرامو اورېدلی وي نو لازما به هغوی د دې کلمې باره کې معلومات کړي وي یا به د دې تشریح غوښتې وه. نو نن به د ادب د تاریخ دونه په تیارو کې نو پاتې چې د ادب لفظ او یا دا تورې د کوم وخت نه را روان دي او مستعمل دي.
بل په دې کې خبره دا هم ده چې ادب سره که دا وویل د حضرت علي رضی الله عنه په اقوالو کې هم ادب ټکي ځای په ځای راغلي دي نو دا به ووایي چې دا په هغه وخت کې په عربو کې یو عام مروجه کلمه وه او یو عام لفظ و نو د هغې نه دا معلومیږي چې ادب لفظ چې کوم دی دا د جاهلیت د زمانې نه په عربو کې دا رایج و او دا د هغې وخت نه شروع دی بل د عربو یو مشهور خطیب قسیم ابن سیفی په خطباتو کې هم دا کلمه بار بار راغلی ده او د دې یادا شوی دی ادب ټکي هغوی هم استعمال کړی دي نو موږ دا په اسانه باندې ویلی شو چې دغه خبره د ادب د تاریخي پس منظر په اړه باندې چې ادب د پیغمبر علیه السلام د خولې نه په لومړي ځل باندې دا ټکي دی خو نه دی راغلی بلکې دا د عربو په مخکې دور کې هم دا لفظ استګرو څنګه چې موږ مخکې دا ارزو کوو چې ادب په مختلفو ژبو کې او د مختلفو دورونه چې کوم راتېر شوي په مختلفو نومونو باندې دا یاد کړی شوي دي خو تاریخي پس منظر هماغه دی او د ادب جسامت هماغه لیول سره کوم چې په کومو که په پښتو کې دی که په انګریزي کې دی که په فارسي کې دی که په عربي کې دی که په مصري ژبو کې دی که په هر د دنیا په هره ژبه کې دی نو د ادب چوکاټ په هر ځای کې مختلف راغلی دی او د هغې هغه خاخونه چې کوم دي نو هغه هم مختلف راغلي د خپل وخت سره په هغې کې بیا د یو ځای ادب د بل ځای د ادب نه رنګ اخیستل او د هغې په هغه ځای کې ورنوتل او په هغې کې ځان له ځای پیدا کول نو په دغه لیول سره موږ دا ووایو د ادب بنیادي چې کومه ډانچه ده نو هغه هم هغه حالت کې ده کومه چې د شروع نه ده ځکه موږ دا ووایو چې په هغې کې د لومړي نه روایتي ادب چې یو کوم را روانو اوس ټیک ته وخت تېرېدو سره سره په هغې کې مختلف نوې اصناف مخې ته راغلي دي نوې لارې په هغې کې را پیدا کړې شوي دي خو که وګورو نو په شروع کې ابتدا چې ده نو هغه د ادب همدغه د حذف نه چې کومه موږ د هغې نه مخکې خبره وکړه د حذف هغه نامې سره دا مشتق ده که په هره ژبه کې ده خو همدغې لیول سره راځي ځکه چې یو انسان کله په یو مؤدب انداز کې که هغه خبره کوي که هغه یو انداز وي د هغه که هغه یو کار کوي خو هغه د ادب په چوکاټ کې دی اګه موږ وګورو ادب هغه ځای کې نو همدغه حساب د لیک د لارې چې کوم مخې ته موږ ته راځي هغه که یو روایتي انداز سره وینا ده که هغه لیکل دي که هغه خپل تاثرات بیانول په دغه کې خو ادبي چوکاټ د دې لپاره لازمي دی مرګرو مونږه د ویډیو خپل دغه ټیم ځکه زیات نه اخلو چې یاره دا د یوټیوب چینل لپاره نو په دې کې بیا دا مسلې راځي چې زیات وخت اخیستل خلک هم بور کوي موږ به روان وخت لپاره هم تاسو سره وخت په وخت باندې داسې ویډیوګانې شریکو انشاءالله په راتلونکي پروګرام کې به موږ د ادب په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو موږ به د لرغوني ادب نه را شروع کیږو په هغه ځای باندې دا نن خو د ادب د تعریف په باره کې دا ویډیو موږ تاسو سره شریکه کړه بل په راتلونکي پروګرام کې موږ د لرغوني ادب په حواله سره خبرې کوو خصوصي د پښتو ادب لرغوني پښتو ادب په حواله سره به موږ تاسو سره خبرې اترې شریکو د تیر شوي لیکوالانو باره کې یاره د ادب شروع د کوم ځای نه شوې ده نو انشاءالله چې زموږ ویډیوګانې به تاسو امید لرو چې وخت په وخت سره به ګورئ هم او دا به مخکې شیر کوئ هم تر دې وخته پورې که تاسو زموږ د ادبي چینل سبسکرایب کړي نه نو تاسو دا سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د غنټې دغه نشان باندې کلیک وکړئ چې زموږ د ادبي خپرونې تاسو سره وخت په وخت باندې شریکېږي او تاسو دې نه استفاده وکړئ د دې نه علاوه موږ خپلې مشورې هم راکولی شي د کمنټس په ذریعه باندې هم موږ سره تاسو خپلې مشورې راکولی شي د ویډیو کتلو لپاره او بیا د روانې شیر کولو لپاره تر د راتلونکي پروګرامه پورې خپل کوربه صادق منزل اجازه ورکړئ د لوی الله په امان